بابا جان یو سوال مې و تانه شخصا تانه زه پوهېږم چې عمر دې ډېر دی او د تاریخ نه ډېر خبرې ډاکټر نجیب الله شهید دې ته کافر ویل که موږ یې ووایو یا بل یې وایي آیا دا د افغانیت د پښتونیت او د انسانیت او د اسلامیت په لاره دا روا ده که ناروا ده؟ ناروا ده. څوک ورته وایي چې ډاکټر نجیب شهید نه ده او هغه د کافر ده که نه، هغه پخپله کافر ده، د کافر زوی. تا خو ډاکټر نجیب دوران په دغه سترګو لیدلی دی، موږ په دې پوهېږو. ما لیدلی ده، ما جهاد کړی ده، له ګلبدینه یې رانیولې، له صحابه یې رانیولې، له رباني یې رانیولې، له حضرت صاحب یې رانیولې. دا ټول د چوکۍ جنګ و، خو نه پوهېدو موږ. په هغه وخت کې زه زلمی وم، زاړی وم، وادي بریده، په هېڅ هم نه پوهېدم. اوس چې موږ پوه شو چې جنګ د چوکۍ ده، ډاکټر نجیب غوندې سړی به په افغانستان کې یو نیم پیدا کېږي، لکه یو اشرف غني ده. موږ خو زه داسې سړی نه وینم. ډاکټر نجیب آیا دغه د نوي نسل ته او دغه د بعضې چې دې په خلاف دي، د نوي نسل زیاتره له یو 15% چې خلاف دي، دغه ته دا خبره وکړه چې ډاکټر نجیب کومه ګناه کړې ده؟ ډاکټر نجیب ملک وران کړی و، ته یې وژلی، ټول افغان یې وژلی؟ نه هغه نارې یې ویلې چې راسئ چوکۍ غواړئ، دا چوکۍ زه درته پرېږدم، پرې کښېنئ، تاسې صلح وکړئ، صلح ته راسئ وغواړئ. خو دغه دا د پاکستان جاهلانو، دا د پاکستان غلنانو، دا آی ورته وایي که څه شي ورته وایي، آی دغه غلنانو وغولو او نجیب یې شهید کړ. پوه شوې؟ نجیب د افغانستان سره جفا په ژوند کې کړې ستا په عمر کې؟ نه بالکل په ژوند کې د افغانستان سره جفا نه ده کړې. رڼایي یې راوړې. نجیب په حکم باندې کوم افغان وژل شوی دی؟ نه نن په نجیب د تهمتونه چې لګول کیږي، شمول د زما شمول د ستا، افغانستان داسې یو ملک دی چې قومونه پکې ډېر دي خو ټول د یو افغان په نوم یادېږي. دا موږ افغانان، اول دا ځان یاد، دا موږ افغانان دومره بې غیرته ولي چې د هغه ډاکټر نجیب توهین په پاکستان، په یوروپ، په سعودي کې دا خلک کوي او زه او ته پښتون خوله په لاس ناستي. وجه څه ده؟ دا مردار دال هم خوړلي دي که نه، دا د هغو وجه ده. دا مردار دال هم خوړلي. دا بعضې پکتیاوال، ډاکټر صاحب نجیب الله د پکتیا و، د پکتیا یو سړی راجیګ شو، هغه شمسله پکتیاوال، دا نور ول نه جګېږي، دا خو د پکتیاوالو تربور دی. بالکل خو دغه نور خو داسې کمزوري غوندې دي، دغه هم دا د غلامانو په رقم دي. یوسف خانه، ډاکټر نجیب نن ګورې د یو مجاهد په زړه کې ځای لري. هغه مجاهد چې د سپین ږیری خپله وایي ما جهاد کړی، زه مجاهد وم، مګر آفرین دی په شراب د رحمت، په سپینه ږیره د رحمت، په اخلاقو د رحمت، په انسانیت د رحمت. سلام درته کوم ډاکټر نجیب د یو عسکر په حیث، آفرین دی. دا چې نن تا پېژندلی خپل دښمن، دا د ډاکټر نجیب د مبارزې اساسات و، دا د ډاکټر نجیب د مکتب تعلیم و تربیه و چې دښمن ما او تا ته وپېژندئ. ګورئ عزیزانو، ډاکټر نجیب اولین جمهور رئیس ده چې د دنیا په دفتر کې ودرېد، ملل متحد کې، ویل چوکۍ نه غواړم خو دا قام مې ویل نور مه وژنئ، راځئ تاسې مخته سئ، دغه قام سره سوله کوم، مذاکره کوم، مشر مصالحه ملي ورته اعلان کوي چې عزیزانو راسئ دا وطن مه ورانوئ، راسئ دا قام نور مه ځوروئ، راسئ دا خپل دار او ندار نور مه چوروئ. مګر په تاریخ کې به دغسې بچی به د پښتون په کور کې به بیا به پیدا سي، او پیدا کېږي به، خو 50 کاله بعد به انشاءالله یو بل نجیب پیدا کېږي. خو راځئ عزیزانو، قربان دې سم سپین ږیری، دا پاکه خبره خو دې وکړه، مننه. ډاکټر ډګروال صاحب ته خبرې هم کېدې، بابا نه سوالونه لرم. بله ورځ یو ورغلی و دغلته د ډاکټر نجیب قبر ته، زه دومره خوشحاله شوم چې بیا اندازې په کالو کې نه جایدم، او زه اوس فلحال په سعودي کې یم، په ریاض کې یم. پوه شوې؟ او زه پخپله د پکتیا یم، د ګردیز یم. پوه شوې؟ د تیرې اوسېدونکی یم. پوه شوې؟ او د میلان کې د ده کور ده، د ده قبر هم راته معلوم ده، جای هم راته معلوم ده، هر څه یې راته معلوم. ډاکټر نجیب الله شخصي ډاکټر نجیب الله چې هغه د نیکه د خوا نه کوم جایداد کېدای شي کوم بسوه ځمکه یې وي هغې نه بغیر ډاکټر نجیب کوم کور لري په افغانستان کې؟
نه کور لري نه شای لري زړه کنډواله ده هغه مې لیدلې چې ډاکټر نجیب کور نه لري بینک بیلانس نه لري لوري بیچاره به در په در ګرځي زمونږ حکومت هم ورسره کومک نه کوي بیا هیا دا څنګه ثبوت کیدای شي چې ډاکټر نجیب غدار دی په کوم دلیل دا ثبوت کیږي دا خو د خاینانو بنگلې ولاړې دي او د شهیدانو بیا هېڅ هم نسته هغه دنیا به انشاءالله ښایي جنډې ولاړې دي شهیدانو جنډې ولاړې دي او د خاینانو بنگلې ولاړې دي او بابا جان بله پوښتنه مې دا کوله زه دا خبره نه کوم خو نو په دې کوم زه یو پشایي یم صحیح شو په قوم خو زه قومیت نه منم قومیت زه په دې نه منم که زه د قوم او قوم بازي شروع کړم زه به مجبور یم چې دلته ژبه هم پشایي ووایم افغانستان نه باید ووځم کوم ملک ځان ته جوړ کړم چې ورور دغه زما ملک شو په دې ځان ته افغان ویم دلته همدا ستا پکتیاوال ستا پښتانه ستا پښتانه راځي شمس پکتیاوال ته کنځلې کوي او بیا ورته وایي چې ته یو پشایي زبان سره ناست دی اوس دا ډاکټر نجیب سره چې څومره مینه زه کوم زه فکر نه کوم که کوم پکتیاوالي مو کی یا چا په زندګۍ کې کړي بالکل هغه د تا خبره خان یوسف صحیح ده خو دومره چل وکړه چې اوس که د نجیب کومه لوري یا که توکي چې باید چې راشي او هغه دغه جې ته ورسېږي بیا به مو افغانستان انشاءالله ګلې ګلزاري لوري شته د ډاکټر صاحب نجیب زامن لوري شته دی هغه نومېږي مسکان د فکر کوم ډګروال صاحب مسکان نومېږي او مسکان نجیب هیله نجیب او دوه درې لورګانې دي او وروڼه هم ژوندي دي صدیق رحیم ژوندی دی او په زمین کې په هالند کې ورور دی وروڼه هم ژوندي دي خویندې هم یو خور هم ژوندی دی بله یوه خور هم ده ولې زه دغه پښتنو ته وایم چې ګورئ پښتنو افغانستان هم در په دره که دې کې زم راځم هر یو راځي دې کې دا تنها پښتون نه دی ټولو در په دره کړی د ډاکټر صاحب نجیب الله چې څومره پلویان دي ولیکئ شهید ډاکټر نجیب دی الله وبخي او منګه هغه منلم دی او منو به ولیکئ ټول دا چې دی خوارجو دی غلخانانو باندې خلک توپونه وغورځوي وایي څوک چې ډاکټر نجیب نه مني هغه افغان نه دی د هغه په اسلامیت کې شک دی د هغه په افغانیت کې شک دی د هغه په پښتونولي کې شک دی د هغه په اسلامیت او په انسانیت کې شک دی څوک چې امان الله خان نه مني هغه د دغه وطن حرامي بچی دی نه پښتون دی نه تاجک دی نه ازبک نه هزاره نه ترکمن نه بلوچ نه نورستاني او نه پشهیي هغه متوجه هغه د پنجاب غلام دی هر هغه څوک چې زما دا پیاوړي شخصیتونه نه مني زما د تاریخ ځلانده ستوري دي د افغانستان ځلانده ستوري دي زه تاسو یو سوال کوم غاړه مو بنده ډاکټر نجیب خپل خوله وایي ما وروسان ایستلی زه درته وایم چې په جالبات جګړه کې وروسانو موږ سره څه خیانت وکړي ګرباچوف ته زنګ ووهه ویل تیل ضرورت لرم ټانکونو دپاره مې تیل را باندې خرڅ که ویل وبه ګورم والله تیل په من خرڅ نه کوي بیا ګوره وخت چې روسان پوه شول چې افغانانو په خپل مټ باندې د پنجاب 153 کومندو فرقه مجاهد او القاعده او دا د القاعدې ډله دوی ته مو ماته ورکړه بیا متوجه سو بیا څه ویلې بیا یې راباندې راوستم دا مسعود همدا خلک راباندې بیا یې کودتا راباندې جوړه کړله پوه شو چې ډاکټر نجیب نور نه ماتېږي راځه کودتا پرې جوړه کړه یو کودتا یې د شاه سړی ناکامه سو بل کودتا یې د ادبي عظیمي او د علومي و چې دی راباندې کامیاب کړي د دوستم په واسطه ډاکټر نجیب افغانستان کې 16 په 16 کې تامین کړی و 16 په 16 کې ډاکټر نجیب خپل ژوند کې برابر د سولې اګروال صاحب محترم دغه د جنیوا کې ما پوښتنه وکړه کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله هغه ویډیو ما واورېده چې هغه ویلې چې دا وروسان خو ما د دې ملک ویستل توافقنامه خو د وروس سره ما ولیکله چې اوزې دې زنه استاد جهاد شي جهاد د چا سره تاسو جهاد کو تاسو خو ملک قران کو واسی ویلې وته کتا چې جهاد چوکۍ د پاره کوي وکړه د کور د پلاټ راځم زبدا چوکۍ درکم نه زلاړه ما دلته په جنیوا په نیشن کې اغه اسنادونه ما پښتنه وکړه ما ته ویل چې درکوي نو شو خلوستای شي هغه په فرانسوي په جرمني او په ایټالوي او په انګلیسي په څلور ژبو لیکل دي هغه په دغه جنیوا کې پروت دغه ستانک خرتم ویم دغه هیبتانو تم ویم چې به ناموسانو راشي دلته معلوم کړي تاسو خزه په دې جهاد غي تاسو جهاد کړی تاسو خو جهاد په شرمونو او شرمو د نبی عليه الصلاه والسلام نوم په شرمونو او شرمو